د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د دې ساعت خبرونو ته مو زه سید عمر احمدي هرکلی کوم. د بلخ ولایت د ټولګټو ریاست وایي له تیرو 20 ورځو راهیسې د مزار حیرتان د لویې لارې څنډې د 600 مترو په اندازه د ریګونو څخه پاکې کړي. خو د یاد ریاست مسؤلین وایي چې د دوی کاري ټیم یوه نوې تګلاره غوره کړي چې د سړک په غاړه پرتو دایمي شګو باندې خاوره شیندي ترڅو د توپانونو او بادونو له امله نور په سړک ریګ جمع نشي. د بلخ ولایت د ټولګټو رئیس وایي نږدې 20 ورځو راپدې خوا د مزار حیرتان د لویې لارې په څنډو کې د دایمي ریګونو د مخنیوي په موخه یوه نوې طریقه غوره کړي چې تر اوسه پورې د دې سړک په څنډو کې 600 متره پورې شګي په خاورو پوښلي ترڅو تیز او ورو بادونو له امله په دغه لاره د شګو د جمع کېدو مخه ونیول شي. دلته تقریبا 20 ورځې به کېږي چې موږ دا کار شروع کړی دی. په دې کې موږ 600 متره هلته مخ ته چې تازه امید په نامه یادېږي هغه مکمل خلاص کړی دی. د هغه وخت راهیسې چې موږ دا کار کړی دغه پلان مو تطبیق کړی دی. بیا ریګ به سړک ته نه دی راغلی، یعنې د سړک د دغه ریګو دغونه زیات مخنیوی یې کړی دی او تقریبا په 1000 متره کې مو دلته دغه پلان تطبیق کړی دی. له بلې خوا د یادې لارې موټر چلوونکي د بلخ ولایت د ټولګټو ریاست د کاري او فني ټیم څخه مننه کوي چې د ریګونو د مخنیوي په موخه دغه نوې طریقه غوره کړي. خو د یاد ریاست له مسؤلینو څخه غواړي چې د ترافیکي پیښو د مخنیوی په موخه دي دغه ترانزیتي لارې په اوږدو کې دایمي شګي په خاورو وپوښي. ما موتروان هستیم برادر، دمیر راه خود رفت آمد میکنیم، از اینا خوش آمدید میکنیم که برادر سرک رفت آمد میکنیم، این سرک ریگ نمیان، اینا پاکاری کرده هستن. اگر سرک پاک نباشه حادثه ترافیکی هم تا 199% امکان داره، چرا که اگر شمال بود حتما پیش دیده نمیشنی. باز موترهای کلان هم در را عبور و مرور زیاد داره. د یادونې وړ ده د مزار حیرتان ترانزیتي لاره په شمال کې یوه له مهمو او کلیدي لارو څخه شمیرل کیږي چې په ورځني ډول پرې په سلګونه لویې او وړې موټرې تګ راتګ کوي. د مزار شریف ښاروالۍ په یوې غونډه کې وویل چې په تیر یو کال کې په بیلابیلو برخو کې د خلکو ستونزو حل لپاره په شفاف ډول لازم فعالیتونه ترسره کړي. دوی وایي په پام کې لري چې د روان کال تر پایه به 6 پراختیایي پروژې هم پلي کړي. په پیل کې د بلخ ولایت مرستیال مولوي نور الهادي ابو ادریس د مزار شریف ښاروالۍ د فعالیتونو په اړه خبرې وکړې او ویل چې دا د هر چا مسؤلیت او مکلفیت دی چې د انساني او اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره خپل هیواد ته کار وکړي او د لویانو د اوامرو هرکلی وکړي. همدارنګه ښاغلي ابو ادریس د ښاروالۍ کړنې مثبتې وارزولې او په لا فعالیت یې ټینګار وکړ. شما میبینید که در طول همین 2 سال در شهر ما و شما همه ما و شما در هم گشت گذار داشته باشیم، شب و روز میبینیم الحمدلله روز به روز ترقی داره. سرکای ما و شما جور است، چوکای ما و شما جور است، زیرزمینای ما و شما جور است و کانالایی که کدام کانالایی که در شهر که هست ما و شما جور است. الحمدلله پیش ما و شما دیده بودیم این شهر بعد از آمدن امارات اسلامی ما و شما میبینیم که روز به روز این شهر ما و شما فرق میکنه. همداراز یو شمېر خلکو او د هرې سیمې وکیلانو د دغسې ناستو څخه خوښي څرګنده کړه او د ځینې ټولنیزو ستونزو د حل غوښتنه یې وکړه. مثلا یک تعداد پروژه هایی را میگیرن، مثلا پروژه سرک 40 متره که در دوره حکومت قبلی یک کارا نیمه کاره باقی مونده بود که خوشبختانه با امارات به یک نوی اینمی سر و کار داده راه. از این بودجه، از این پیسه‌ای که مردم میتن به خاطر بهتر شدن شهر و ایگپا از اینا استفاده شد دمو بازسازی از این مناطق دولتی در مناطق شده. په ورته وخت کې د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلینو هر یو په خپل وار سره د تیر یو کال پر فعالیت خبرې وکړې او د خپلو لاسته راوړنو په اړه یې د خلکو سره معلومات شریک کړل. ورسره یې د یو شمېر ستونزو د شتون یادونه وکړه او ویل چې د دغو ستونزو د حل په مخه به کوټلي ګامونه پورته کړي. پارسال که کدام خواهشی داشته او را باز ما دا 1402 گرفتیم او کدام مشکلاتی که پارسالی نه یادآوری کرده بود که ما دا 1402 گرفتیم و این سال اگه خدا کرده بود منظوری بیایه و حل میشه. د یادولو وړ ده چې د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلین په پام کې لري چې په روان کال کې به په بیلابیلو برخو کې 26 پرمختیایي پروژې پلي کوي. د بلخ ولایت چاربولک ولسوالۍ د وچې ونې په کلي کې د 1 لک امریکایي ډالرو په ارزښت د یو جومات د جوړېدو چارې پیل شوې.
دغه جومات په یو وخت کې د 1000 تنو لمونځ کوونکو د ځایېدو ظرفیت لري چې چارې به یې په راتلونکو 6 میاشتو کې بشپړې شي. د بلخ ولایت د سیندیزي حوزې رئیس وایي دغه جومات په یو وخت کې د 1000 تنو لمونځ کوونکو د ځایېدو ظرفیت لري چې چارې به یې په راتلونکو 6 میاشتو کې بشپړې شي. دغه مسجد د چاربولک ولسوالۍ نوارد وچې ونې په کلي کې تقریبا څه کم 1 جرم ځکه کې دغه مسجد موږ بنا کړی ده او تاداوګزاري مو وکړله، نو په مقدار د تقریبا $1,00,000 مصرف لري او څه مصارف خپل ولس کلیوالو په غاړه باندې اخیسته دي. په همدې حال کې ځایي اوسیدونکي د بلخ سیندیزي حوزې رئیس څخه مننه کوي او دغه جومات په دغه سیمه کې یو اساسي اړتیا وښوده. دا مسجد چون کې مخکې وړکی و، نو اوس د ولس اقدام وکړ چې یو غټ مسجد دلته بنیاد تیږی کېږدي او په دې کې ټول لمونځګزاران جای سي. نو دا اقدام ولس وکړ او موږ سره د دغه شاوخوا ولسو او بعضو متدینو مسلمانانو په دې کې مرسته وکړه. خلکو نه ډېره مننه او ډېر تشکر کوو چې موږ سره کومک وکړو په دې مسجد کې خیر دې وسیږي. ډېره مننه کوو خلکو نه. د یادونې وړ ده په دې جومات کې د هلکانو لپاره د اسلامي زده کړې مدرسه هم په پام کې نیول شوي څو د شاوخوا اوسیدونکو کورنیو ماشومان به په اسانۍ سره اسلامي زده کړې ترلاسه کړي. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا مو الله مل ښه وخت.